د حیرتانو دوراهي چوک د شاوخوا سړک د جوړولو کار نږدې 99 سلنه پرمختللی دی. د دې پروژې انجینر وایي دغه چوک د مزار شریف ښاروالۍ له بودیجې څخه د 26 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړیږي او د چوک په منځ کې به یو محراب جومات هم جوړ شي. د هغه په وینا د دې چوک شاوخوا د قراچونې چارې پای ته په نږدې کېدو دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پروژه سرایتون بر کلگی معلوم است که تقریبا 6 ماه پیش پروسه آغاز شده. در قسمت آخر است که ما املیر دوم یا ویرین کورس طبقه سرک در حال اجرا هستیم یا حال پخش کردن انداختنش هستیم که یک روز یا دو روز دیگه انشالله کریزی ما ختم میشه. ختم که شد یک رود مارکینگ یا خط اندازی سرک ما میمونه. له بلې خوا د مزار شریف ښاروالۍ څارونکی انجینر د پروژې کیفیت لوړ بولي او ډاډ ورکوي چې د دې سړک له جوړېدو څخه ښاروالۍ په جدي توګه څارنه کوي. ما لیر دوم اسفالت یعنی ویرین کورس آغاز کرده بودیم. امروز روز سومش است. کار در ساحه جریان داره و این کار ما مطابق با نرم ریاست محترم فوایدنامه به پیش میره. انشالله همو قراردادی که با شرکت خانه سبز صورت گرفته، همو معیارات را که قبلا در نظر گرفته شده همو را بالای شرکت تطبیق میکنیم و از کار شما را اطمینان میتیم. کار با وجه احسن به پیش میرود. همداراز د مزار شریف ښاریان د دا ډول پروژو پلي کول د هیواد په کچه یو جدي اړتیا ګڼي او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت لخوا د ورته چوکونو جوړول د هیواد د آبادۍ لپاره یو غوره ګام دی. د اینجا واقعا سابقه سرک خامه بود، مشکلات زیاد بود، خاکباد طوفان زیاد بود، مردم خود یک چیز زندگی میکرد، گرد و بعد ریشان بودن، کل گیلالان سرگردان بود. خب فعلا بخیر نگرد ریخته شد، کم مانده بخیر. کارا خوبش از فعلا دابتی صورت داره، هم جای نظمش خوبی شده رئیس. وقتی که ماراد آمده همه گابا خوب شده رئیس. مشکلات بسیار حل شده، بسیار خاکباد بوده دیگه. حالا که امارات می پروژه را تطبیق میکنه بسیار خوش هستیم، بسیار راحت است. د یادونې وړ ده چې دغه دوراهي د 100 مترو په شعاع جوړیږي او په منځ کې به یو محراب جومات هم جوړ شي چې د سړک لګښت یې د اسلامي امارت لخوا ورکول کیږي.